بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو اوریدونکو، عربستان مومند د کیمرامین سید خان سره تاسو په خدمت کې حاضر. سلامونه می قبول کړئ. حمید ملنګ را سره استه پروګرامونه مو سره کړی دي، مخکې او تعارف ته ضرورت هم نشته دی، خو ما لږ راټینګ کړی دی. ما چې یو شربت د دوی سره ورسره دا ډېره ښایسته موضوع باندې لیکلې ده، د وریجو باندې لیکلې ده. ودونو کې چې دا وریجې خلک تختې را تختې، تاسو چې واورئ په خپله به تاسو ته اندازه ولګي چې دا خو بیخي ته به وګورو چې موږ ورته ګورو دا کار کېږي. نو هغې فرمایش مې ورته کړی دی او حمید ملنګ ته خواست دی چې دغه شربت راته ریکارډ کړي بله ډیوه دپاره او د مسافرو ورونو ته به ډالۍ کړو. نو حمید ملنګ صاحب سلامونه مې قبول کړئ او بیا ښه په جوش جذبه باندې راته هغه شربت ته ووایي. بالکل. وعلیکم سلام. د اجي صاحب نه او عربستان مومند صاحب او د کیمرامان نه ستاسو ډېره مننه. زه به د وریجو یوه چاربیت ته ویم. عربستان صاحب خور خوړلنې اکثر د خادو کې خفه کېږي، کار څومره وریجې پخې کړي نو خور خوړلنه پکې خفه وي. دا زموږ پښتنو کس یو عادت جوړ شوی دی. وایي په وریجو رانه بر نه خفه شولې خورلنې او سپېږمو پورې مې ونښتې په شانتې لکه غڼې. په وریجو رانه بر نه خفه شولې خورلنې او سپېږمو پورې مې ونښتې په شانتې لکه غڼې. په وریجو شوې خفه خادي په ما شوه لکه اورو، د ځان څه ګورېدله خفه لاړه رانه خورو. په سپوره خوله لګیا وه راته خپل کاله کې تروره. ویل چټي منګه په تا څنډلې ارزیه کې کرکڼې او سپېږمو پورې مې ونښتې په شان لکه د غڼې. او په وریجو رانه بر نه خفه شولې خورلنې. چا ویلې ورشخینې دي په سرو سترګو جړېږي، چا ویلې ورشخینې دي په سرو سترګو جړېږي، اته لوښي ډک کړه په نخم پسې کړېږي. ما ویلې د اور خېټه د بۍ څه نه مړېږي. مامي مې شوه روانه بوټ تندی دا سپینې څڼې او په وریجو رانه بر نه خفه شولې خورلنې او سپېږمو پورې مې ونښتې په شان ته لکه غڼې. مامي مې شوه روانه په مثال له سورلنډۍ، مامي مې شوه روانه په مثال له سورلنډۍ او خیرې هزار یې وکړو راته ډېر په سالنډۍ. چاچي او رندار ویستله بلکل رانه ګنډۍ. خفه یم په ګریوان مې اوښکې ځي لکه مشکڼې او په وریجو رانه بر نه خفه شولې خورلنې. خادي شوله خفګان هر چا کوو راته ازاره، خادي شوله خفګان هر چا کوو راته ازاره او غوسه او برینده شوه ښځې وکړو په ما واره. خادي شوله خفګان هر چا کوو راته ازاره او غوسه او برینده شوه ښځې وکړو په ما واره. ویل نامرده شرمېدلې شرمېږي پار کاره. ما ویلې خوله که بنده ده ته څه وایي چې نجڼې او په وریجو رانه بر نه خفه شولې خورلنې او سپېږمو پورې مې ونښتې په شانتې لکه غڼې. ډېر زبردست. خمید شاعره ښځې ګوره دغسې عادت وي، خمید شاعره ښځې ګوره دغسې عادت وي. په وریجو خفه کېږي که واده یې که سنت وي، دوه خوري درې تختې د کور خاوند پې ملامت وي. مجموع نشي چاپېره شور کوي لکه چرچڼې او په وریجو رانه بر نه خفه شولې خورلنې او سپېږمو پورې مې ونښتې په شان ته لکه غڼې. په وریجو رانه بر نه خفه شولې خورلنې. ډېره مننه، ډېره شکریه، مهرباني. دا حمید ملنګ صاحب تاسو ته چاربیته واورېدله، ډېره ښکلې مزیداره چاربیته ده. انشاءالله تاسو واورئ بیا به تاسو ته پته ولګي چې یاره په دې ودونو کې دوی چې کومه نظاره راښکلې ده، کومه نقشې جوړه کړې ده، ډېره زبردسته ښکلې ده. نو پروګرام وشو، ستاسو خوښ شو، ومکتو، کمنټس پې خامخا ورکوئ او زموږ ستاسو د کمنټس او ستاسو رایې په تمه یو. نو غواړم اجازت عربستان مومند د کیمرامین سید خان سره د الله په امان.